والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. الآية: وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فشوق درود شريف وايز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشتاسو یقینا بختور خلق یو چې الله رب العالمین ډیر انعامات او احسانات په مشتاسو باندې کړي دا او کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې. غواړم چې په مختلفو موضوعاتو باندې لن مختصر خبرې تاسو حضور ته عرض کوم. مسلمانانو ګورئ، مخکنی امتونو کې، مخکنی اشخاص او اقوامو کې داسې خلق تیر سوي دي چې هغه ته قارون وایي. قارون د موسی علیہ السلام د اکا زوی و. مال و دولت به انتها او بشبها مال و دولت درلوده. د نن زمانه ساينسدانان دا تحقیق وکړه چې د دې قارون مال او دولت به څومره وي. دوی اخیری د تحقیق او بعد او د تحقیق څخه ورسته دې خبرې ته ورسېدل چې د دې اوس زمانه چې څومره سرمایدار دي، څومره ملکونه دي، صرف یو ملک نه په دنیا کې دا اوس چې څومره ملکونه دي، که ایشیايي ممالک دي، که مغربي ده، که مشرقي ده، که آسیایي میانه ده، دا ټول دنیا ملکونه راواخله، د دوی دولت او مال راواخله، د دوی بودیجه او خزانه او بانکونه راواخله. د قارون مال او دولت ته نه رسېدی، دومره مال او دولت دی. لیکن د خپل مال او د خپل د دولت په خاطر باندې د الله رب العالمین څخه باغیسو، د موسی علیه السلام څخه باغیسو، بغاوت شروع کړي، د الله احکامات نه منل، د هغه زمانه د رسول اقوال نه منل، سپکاوی کاوه، حتی تر دې پورې چې یو زنانه پوکړې و چې کله موسی علیه السلام راپورته کیږي بیان ته د زنا په بدی باندې خبرې کوي، هغه زنانه ته پیسې ورکړې وي، ولته به دا وایي چې اے موسی ته په خپل از ما سره زنا نه ده کړې. نو په دا د خلکو په مخ کې به دی و شرمیږي، بیا به دی دا ناره نه وي چې خدای یو دی او زه رسول یم او زما ومني او فلان، دا خبرې به نه کوي. هغه چې کله راپورته سو موسی علیہ السلام ډیر جلالی صفت انسانو، انبیاو کې اولیاو کې جلالی او جمالی دواړه. موسی علیہ السلام ته خشم ورلی، الله رب العالمین ته ویل چې د امزکه زما په تصرف راک. الله تعالی ورته ول مزکه ستا په تصرف چې څه کوي. موسی علیہ السلام ورته ویل چې خبره کا وکنه بلاړې مزکه ته. هغه حقیقت شروع کی چې ما ته قارون پیسې راکړلې چې موسی علیہ السلام بدنام ک په دې خلکو په مخ کې او د دې په مارکه مخ ته رسواک. قارون چې کله دا خبر اوره دا غویل چې بالکل ما ویل ده، ما پیسې ور کړې دي چې تا بدنام کی. موسی علیہ السلام ته الله تعالی د مزکه واک ور کړو، د مزکه واګه دا د موسی علیہ السلام سره و. مزکه ته ویل چې قارون کشکا، مزکه چې کشکا قارون تر بجلکو پوری، بیا ول کشک تر زنګنو پوری پمزکه دننس، بیا تر نو پوری پمزکه دننس. قارون بیا دا ویل موسی علیہ السلام ته چې ته خو زما د اکا زوی، د اکا زامنو کله کله سره توربرګلوي وي، نو مال او دولت و استا چې دی په ما نه پیرزو کېږي، نو زما د مال او دولت ته دسترګي دي. موسی علیہ السلام ول د مال او دولت هم راټول کی، مال او دولت ته ټول راجمع کی. بیا مزکه ته ویل چې دغه د مال دولت ټول نه نباسم زکه مزکه د اعمال او دولت ټول کش کې پنس کی.
د قارون مخې ته قارون ولیدي په سترګو بیا امر وکم ځکه ته چې نور هم پسې کش تر قیامت پورې به دا قارون په دې ځکه نه نوځي مال څومره د خزانه وا ډېر خزانه وي د قارون د خزانه چابیان دومره ډېری وي د وسپنه جوړ کړي چې انسانانو نس وای وړي په خرونو په غاترو په اوشانو په دې به خالی د چابیانې بندي کړي وي چابیانې خزانه دومره ډېری وي یعنی یو خزانه به څومره ډېر مال او دولت به یې پکښه کې د هغه خزانه چابیانې دومره ډېری وي یعنی خزانه به څومره ډېری چې هغه په انسان نس وای وړلای بلکې په اوشانو بیا د ما په خرونو باندې وړل کېدی آخر دې حتی ورسېدی چې د وسپنی چابیانی هم بوج سول اغم اسانو خرور نه سوړی باره د چمړو څخه جوړ کی دومره مال او دولت خو اخر انجام څه شو چې پمزه نه نوتی او تر قیامت پورې پمزه نه نوځي ور سره دا غینه په زمانه کې فرعون بیا داس یو شخصیتو چاغت د خدای دعوی کړي و چې زه خدایم العیاذ بالله عظما عبادت شروع کی د دې وجه داوه چې د په دماغ کې نشوه د حکومت نشه د په دماغ کې پرتا و فرعون څلور کسان دي چې په ټوله دنیا کې بادشاہي کړي ده څلور کسان دو مسلمانان دي او دو کافران په کافرانو کې یو هغه انسان چې په ټوله دنیا کې بادشاہي کړي ده هغه فرعون دی علیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین په ټوله دنیا باندې بادشاہي کړي ده ټوله دنیا نو چې کله دا بادشاہي د په دماغ او په سوچ کې کښینځ دی موسی علی السلام او د ملګری باندې پسخن واه هغه دربار ته نه پرې شول بحث مباحثه ته ور سره حاضر نو او بل اخر موسی علی السلام دومره زیات مجبور کړي چې ته خو العیاذ بالله جادوګر ورته ویل ساحر ورته ویل کوډګر ورته ویل حتی خلکو ته ویل چې په د پسې توطئه وکي خبرې پسې وکي رنگارنګ پدې هم ونسو اخر ولستا مقابله ته جادوګران راولم جادوګران راوسته مقابله کې عاجز پاتې سو لا بیا هم جادوګرانو ته د خپل ځان جادوګران چې د موسی علی السلام په مقابله کې راغلیو هغه ته به ویل ولتسخ د موسی علی السلام شاګردان یا ساغه خوسته استاد دی بیا هم ندی منلی اخري انجام سسو چې کله د دریاب په منځ کې د لکونو فوجانو سره په دریاب کې غرق شو فرعون تر اوسه پورې د مصر په عجایب خانه کې د لاش پروت دی د وسم د مصر په عجایب خانه کې د لاش پروت دی هر څوک قتلای شي په دې ویډیوګانو کې مرضی په دې نیټ کې فرعون څوک قتلای شي الله تعالی فرمایي چې ما فرعون د دې ورستنی سلفیانو د پاره می سلف وګرځوي دا وسنی چې کوم سلفیان دي دا د فرعون متبعين دي فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين سورة الزخرف کې وایي سورة الزخرف آیت نمبر 55 نمبر آیت به ان شاء الله نو الله تعالی دا سلف وګرځوي د نور د پاره چې دا ورستنی خلق عبرت واخلي چې ګوره فرعون دومره لشکر دومره طاقت دومره حکومت دومره دبدبا دومره لویی دومره بادشاہي دومره غټه دعوه د هغه باوجود په دریاب کې غرقيږي دریاب کې دننه ورسره څوک نسته چې هغه ته نجات ورکي د لکونو فوجانو سره غرق سو په دریاب کې او هیڅ هم نه د ایستله بیا چې کله غرق سو د موسی علی السلام قوم ته بنی اسرائیل وای هغه نه منل یو انسان چې ډیر ظالمی د هغه مرګ د انسانانو پسترګو چې پسترګ ونوي نه چاته درک نه ور کوي الله تعالی وبته امر وکي چې د جسد راپورته ک نو اوس قانون دا د چکله او به یو سړی مړ کی بیا د باندې را باسي تر دغه زمانه څخه تر اوسه پورې خلاصه د خبرې مطلب د خبرې مداده چې ګوره فرعون سره طاقت خدا الله رب العالمین بغاوت وکي د الله رب العالمین د احکاماتو سرغړونه وکړه د قارون سره مال او دولت ډیرو او د نمرود سره هم دغه لشکر ډیرو یو ماشه نه دی ماشه غماشه چورته وای ګډ غماشه د په پزنن وتی د مازغه وخړی ډاکټرانو علاج کوي د علاج څخه عاجز پاتې سو یو لوی طبيب او لوی حکیم د تداویل
چې ستا یو علاج دی چې کله هم ستا محبوب او دوست سړی به هغه وي چې یو چمپل تا وي 2 وي 3 وي 10 وي بس چې کم یو سړی به تیرې دی یو چمپل به د نمرود په دې سر باندې سټ باندې ورسره کې ټک بیا به لږ دماغ آرام شو بیا چې به بل تیرې دی بیا به چپلی ورسره کې دون غټ نمرود کافر چې د ابراهیم علی السلام د پاره اور بل کړو انجام ادا د چې ماشه غماشه څومره عاجز شي دی خدا د الله رب العالمین لشکر ده وما يعلم جنود ربك الا هو د پروردگار لشکر اچاته نه دی معلوم دغه ملخ چراله د سومر مخ کی د دې تاب څوک راوړای سي ټول فصلونه وخوړل خلق ټول در په درس دام د الله د لشکرونو څخه یو لشکر دی زفادع چنگوشان بو چنگوشان به الله مسلط کې بنی اسرائیل باندې چې د الله نافرمانی به وکړلې چنگوش به باندې مسلط سو د سهار چې ولاړیږي یو نیم سل 200 چنگوش به یو سړی په یو بغل کې 200 300 چنگوش په بل بغل کې په کاسو کې بدای ګرځېری بیا براله موسی علی السلام ته چې دعا وکړه چنگوش ختم سي مشتا خبر منو هغه چې بیا دعا وکړي عذاب به ختم سو بیا به دوی خپل کار باندې اختو بیا به دعا وکړه چې خدای په دې باندې عذاب نازل کړي بیا په دې باندې وینم عذاب مسلط او به واخستې د چلو لپاره یو به چې به واچو چې قتل به او به تکسر وینه به جوړس دریابونه به ټول وینه جوړس بیا را لې یې د الله رسول موسی علی السلام دعا وکړه چې دا عذاب استسیمج دوباره د عمل نکو بیا عذابونه په دې راتله نو هر هغه زمانه کې چې د الله رب العالمین د احکاماتو خلاف ورزي وسی د الله رب العالمین د احکاماتو څخه سرغړونه وسی په هغه وخت او په هغه زمانه کې د الله رب العالمین عذاب راځي مشتاسو نازولیو د الله پیغمبر مشتاس ته دعا کړي ده دعا یې دسی کړي دی چې خدای پاکه زما امت به یو ځای نه ختمه دسی نه راځي چې سیلاب راشي ټول مسلمانانو کافرانو ټول ختم شي دسی نه دراغلي یو ځای او علاقه کې کوسي هغه پروا نه کوي زلزلہ دویم دا دعا کړي چې خدای پاکه ټول م گمراه کوي دریم دا دعا کړي چې خدای د دې په میز کې اتفاق او اتحاد راولي دو اولنی دعا الله قبول کړي دي دریم نه دی قبول کړي په دغه وجه د چې اتفاق نشته د مسلمانانو په میز کې کافران اتفاق لري اتحاد لري په نوم کافری هغه اتفاق او اتحاد لري سړونه یوي لیکن مسلمانان اتفاق نه لري چې ګوره یو معلم د بل عالم پسې لګیا یو مسلمان د بل مسلمان پسې لګیا یو مسلمان د بل مسلمان پښې وي یا بل د بل پښې وي حسدنا بغضنا عنادنا کلانکاریانی کبرنا دا ټول شان پکې نو ټول انسانان دي د انسانانو پیدایش مقصد دا ده چې د الله عبادت وس په اوس عصر کې بیا صداسي کسان پیدا شوي دي چې په نامه د مفتیانو د ملایانو د خلکو د دماغونو څخه د ازمشت سي عبادت باسي او ختميه او غلط رنگ ورکی مخکې اشخاص چې و د دوی عقیده ډیر مضبوطی وي ورسته آهسته آهسته عقیده کمزوري کیږي تر دې پورې چې عقیده بالکل ورسته خراب شي لکه دا وسپنه چې زنګ واخلي څنګه ختم شي دغه سي د مسلمانانو د عقیده ختم شي او بیا کار نه کوي ان تر دې چې امام مهدی صاحب بیا راځي او هغه بیا د عقیده صفای کوي خو هغه انسانان بشتي چې هغه د اهل تصوف والا سره تعلق لري طریقت والا تصوف والا پیری موریدی والا دغه سي کسانو سره چې څوک تعلق لري هغه د اخرنی زمانه فتنه څخه به محفوظ پاتې شي رسول الله مبارک فرمایي چې په اخر زمانه کې به داسې وخت راشي یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا سحر به سړی مسلمان وي ماخستن به د اسلام وتلی د غټه خبره ده ماخستن به مسلمانی چې سحر ولاړیږي د اسلام به وتلی د دین سودا کوي د دنیا د یو سور په خاطر دغه شان رسول الله مبارک فرمایي چې په اخره زمانه کې به د فتنه د سراوریږي لکه باران څخه څوک ځان نسوي پټولای دغه فتنو څخه څوک ځان نسوي پټولای په مختلفو شکلونو په مختلفو جامو فتنه راځي او څومره فتنه چې په دغه عصر کې او د دې ورسته راځي هغه د مولا او د مفتی په شکل کې راځي
هغه د امی په شکل کې ناراضي د امی خبره څوک مني امی کله خبره کولای شي غریب او چې خبره وکي د بل په خله باندې وی چف چې نه ته په سبا باندې پويږي مولایان پويږي امی غریب خو خبره نسوي کولای خبره چې وکي داغه په خبره باندې څوک عمل نه کوي اصل کار چې خرابوي او سمي د مولایان سمي او خرابوي تاسو وګورئ چې هر پارټي د هر فرقه د هر ډله ده داغوی پر اس کې مولایان دي ور بیان ورته کوي تاسو وګورئ کنيک طرف ته بیاي مولایان بیاي کبد طرف ته بیاي هم مولایان بیاي خصوصا بیا د نن زمانه د مفتیانو څخه ځان وساتي کار شیطان می کند نامش مفتی گر این است مفتی توبه از مفتی کار د شیطان کې نومه د مفتی په فتوا باندې سر نه اخلاص د کتاب په چپاو پر استنه پویږي نومه د مفتی اخیستی او لګیږي په دې تراو باندې رد کی برایش په ما تاسو ته ویل چې نن زمانه کې داسې خلک پیدا شوي دي چې مشتاسه د مخکنی اسلاف او د عقیدو څخه باس مشتاسو به کلک حنفیان جوړی شو کلک به د خپل مخکنی اشخاص او تابعداري کو زموږ او د پلار او د نیکه چې کوم عقیده و هغه عقیده به مشتاسو وي د نوې فتنې والا سره به تاسو ډیر احتیاط کوئ خصوصا د سوشل میډیا کې چې کوم نوی مارکیټ کې مفتیان راځي مولایان راځي د دې څخه ډیر ځان وساتئ د هر مولا بیان ما اوري د هر مولا ترجمه ما اوري د هر مولا بیان او تقریر ما اوري تاسو به د ترجمه په نوم باندې غلط کړی یاست زه تاسو ته یو معمولی مثال درکم شکاری چې کله شکار کوي لکه یو سړی چې شکار کوي کنه دا شکاری و د شکار ته یو دسي دام ور اچي چې هغه د شکار خوش وي نو چې هغه شکار ور تراسي او د شکاری عمله ور باندې کوي او بیا یې خوري خلق تاسو د ترجمه په نوم باندې غولوي ترجمه په نوم باندې خلق خطا کوي د حدیث په نوم باندې خلق خطا کوي اوس خو دومره فتنه ډېرې سویلې چې د احادیث څخه انکار رالی احادیث څخه په کولیانو بریتیانم را ولاړ د تراوی څخه منکر وای دا تراوی څه شي دا تراوی او دا وتر دا نفل دا خو یو شی دی دا هیڅ پروا نه کوي مخکې خو دا خبرې کوله چې دا تعویذ شرک دی مخکې خو دا خبره کول چې دا تصوف شرک دی مخکې دا خبره کول چې ذکر جهري په زور ذکر کول شرک دی مخکې دا خبره کول چې پیریو مریدي دا کفر ده مخکې دا خبره کول چې میلاد کول د نبی عليه السلام په یاد او په محبت باندې یو ورځ راټولېدل او دا هغه صفات بیانول خیرات کول صدقه کول خرچه کول دا شرک دی دا ناروا ده مجبدا چې کړه خلکو ته چې خلکو دا خلک نه دي برابر د دې خلکو عقاید خراب دي د دوی اعمال خراب دي دوی نور اراده لري مخه ته خلکو به ویل نه تاسو نه پوهیږئ تاسو خو بس تصوف ولایست تاسو خو نو بس پیریو مریدي ولایست تعویذ لیکي تاسو کاروبار بند کړی ده په دې خاطر تاسو بد ځنی وړي موږ به ورته ویل چې دا خلک مسلمانان نه دي دا سچ کافران دي دی بویل چې نه تاسو سره مخالف دي په دې وجه باندې تاسو ژغ ورته کوي دا خو ډیر ښه خلک دي اخر دې حد ته ورسېدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې امجره شروع کړلې سوای وی رسول الله مبارک یو عام انسان دی العیاذ بالله زه نمنم ذاتی طور ک الله ما ته نوای ویلې نو ما ګر سره ولا ک نو ما خسته وای العیاذ بالله تاسو ته می برایش په ویل ابو لهب د کافر دا اوس چې مخکې حافظ صاحب درته په تراوی کې منځ ورکړه تا ته دا خبره وکړه د آیت درته ولوستې چې تبت یدا ابي لهب د هر امی اثر په یاد دی دا ابو لهب هغه کافر دی چې قرآنی کافر ده د دې په اسلام کې هیڅ شک نشته چې د اسلام راوړی ده بلکې په کفر کې یقین ده چې دا کافر د دنیا تللی ابو لهب غوندي ابو جهل غوندي سرسخ کافر چې کله صحابه کرامو مرداروي او د په سینه باندې کښینستی او خنجر د سینې ته ونی وای د ابو جهل توای چې څنګه یوس تا خودونه غټي دعوی درلودې د کلی او د علاقې ځان ته مشر ویل اوس څنګه د یو معمولی سپاهی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي څخه ته مردار کیش هغه د ضد او د عناد د وجه څخه څور توای وای نو تاسو شي کړی دا ابد د دې یو کلی یو سړی بده وژلې دا د ضد او د عناد د وجه
تر اخر سلګي پورې اسلام نه راوړي پس نه باندې صحابه پروت خنجر پلاس کې د ادي وਹੀ اعلان اسلام نه راوړي د رسول الله مبارک ذات هغه هم منئ د رسول الله مبارک ذات هغه هم منئ دا د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخک تر نبوت او ورسته تر نبوت د ټولو صغیره کبیره ګناہوں څخه معاف دي معصوم دی پاک دی مخک تر پیغمبري هم ګناه نه د ځینې سوي ورسته تر پیغمبري هم ګناه نه د ځینې سوي او مخک تر پیغمبري سلوش کلنی کې پیغمبران مبعوث پر رسالت باندې ګرځي د سلوش کلنی څخه مخک هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولیو او داغه ولایت دومره په لوړه درجه کې و چې هغه د ټول زمانی اولیاء راجمه کې د هغه شو خاور ته نسي رسیدای مخکې تر پیغمبري ولی وی هر پیغمبر مخکې تر نبوت ولی وی ولی خلقو به نبی علیہ السلام په کم سترګه قتل کافرانو غلا ویډیر کوله چې امانت به یو شی ور کول سبب د پښتنه کول هغه شی منو تابه په یو شی باندې په یو چا عقیده وکړل هغه بیا خراب وخته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ذات چې کافرانو په هغه مخ تر نبوت چې اعلان لا نو کړي د نبوت او د پیغمبري نبی علیہ السلام په الصادق الوعد الامین باندې مشهور